خوشبختانه په دې وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 33,000 څخه زیاتو هیوادوالو او بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ویشلي. فعلا خو زموږ کارمندان په 10 نفره کار کوي. به هر اندازه‌ای که بیشتر اتباع یک کشور در کار استخدام میشن به همون اندازه سطح اقتصاد خانواده ها بلند میشه. له تیرو 3 میاشتو راهیسې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري 33,000 د کار جوازونه ویشل شوي او دغه پروسه لا هم دوام کوي. دا چې دغه جوازونو د خلکو پر ژوند او کار څومره مثبت اغیز کړی، په کومو برخو کې پر چا ویشل شوي دي، ورڅو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره مرکې کوو او له هغه وروسته له هغه چا سره هم مرکې کوو چې دوی دغه جوازونه ترلاسه کړي دي او خپل کار یې پیل کړی دی. نو له موږ سره پاتې شئ، په ننني پروګرام کې له تاسو سره اړوند معلومات شریکوو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د داخلي وګړو بهرنۍ وګړو لپاره هغه څوک چې په کار باندې ګمارل کیږي او د کارګرو د کارفرما ترمنځ یو قرارداد رامنځته کیږي، یعنی تر ډیره پورې دا کار رسمي بڼه لري، د خپلو د استخدام د پړاوونو د طی کولو او د تکمیل لپاره دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه مکلف دي چې د کار جواز ترلاسه کړي. خوشبختانه په دې وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 33,000 څخه زیاتو هیوادوالو او بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ویشلي چې یاد کسان په اماراتي ادارو، خصوصي سکتور، مؤسساتو، شرکتونو، فابریکو کې په رسمي دندو ګمارل شوي. تقریبا په دغو کې څه کم 2,000 کسان بهرني وګړي دي چې دوی کار او مهارت ته اړتیا لیدل کېده چې بهرني وګړي هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت په موافقې او د افغانستان د اسلامي امارت د اصولو پر اساس باندې په کار باندې وګمارل شي چې یاد کسان په خصوصي سکتور کې په کار ګمارل شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د اسلامي امارت هڅه دا ده چې لا داسې پروژې تطبیق شي چې هغه تر ډیره پورې اشتغال زا واوسي او هیوادوالو ته ورسره کاري فرصتونه ایجاد شي. موږ راغلي یو یوې کارخونې ته چې تازه جواز ترلاسه کړی او په کار یې پیل کړی. دلته به له مسؤلینو سره خبرې کوو چې دوی څومره وخت کېږي کار جواز ترلاسه کړی دی، دغه راسې د دوی تولیدات څه دي او په کومو برخو کې کار کوي او څومره خلکو ته یې د کار زمینه مساعده کړې ده. د دې تاسیس کال خو تقریبا 93 کال نه مساعده. زموږ اجناس خو مختلف دي، د کالي مینځلو مایع ده، مایع ظرفي ده، دستشویي ده، شیشه پاکن ده، ټایلټ کلینر ده، بلیچ ده او د سر شامپو ده، د جلد واسلین ده. دغه څو اقلام دي چې موږ کلم فعالیت لرو. فعلا خو تولید دی یو 10 نفره کار کوي. د یو شمېر نورو شرکتونو مسؤلین چې تازه یې د کار جوازونه ترلاسه کړي وایي خوښ دي او له حکومت غوښتنه لري چې د جوازونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو هر څوک وکولی شي په اسانه د کار جواز ترلاسه کړي. کارتای جواز کار از وزارت کار امور اجتماعی در حدود 3-4 ماه میشه که گرفتیم که ازشان راضی می باشیم. مشکلات روی تولید زیاد هستن، عمدتاً مسئله برق است. حالا این فعل ما شما شدیم که 2 بجه شد برق ما رفت. یک کارخانه تولیدی نمیتونه به این برق تولید بهتر کنن. مسائل زمین است که ما تقریبا در حدود 14 الی 15 سال شد کرایه میتیم. یک سرمایه بسیار گزاف بیجا از ما رفت به کرایه. اگر زمین خودم چون زمین ها خود زیاد است ماشاءالله نزد حکومت، اما نمیفهمیم. حالا خود شیخ صاحب امیرالمومنین فرمان صادر کردن که توزیع شه. منتظر توزیع زمین است که چی وقت چی زمان توزیع خواهد شد. مننه چې وخت راکړ، که پیل کړه ته ووایې چې څومره وخت کېږي د کار جواز ترلاسه کړی دی او په کومه فابریکه کې کار کوي؟ مننه، په خیر راغلی. ژوندي اوسئ. دوه میاشتې مې کېږي چې د کار او ټولنیز چارو سره هم جواز ترلاسه کړی دی او په هېواد شرکت کې تل کارکوونکی هم د کار زمینه راته برابره شوې ده او دلته کار کوم. ډېر خوشحاله یم په خپل هېواد کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. خارج د پلون مې کړي او دلته ډېر خوشحاله یم چې کار کوم. تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کېږي چې زه د کارخانه کې کار کوم
چې د کار او ټولنې د چارو وزارت لخوا د کار جوازنامه مې ترلاسه کړې ده. خوشحاله خو ډېر یو ځکه چې خپل وطن کې خپل خلکو ته خدمت کوو، کور ته خپل فامیل ته همدلته نږدې یو، نو په دې سبب ډېره خوشحاله یم. زما کار خو دلته د تولید په بخش کې دی، د تولید مسؤلیت تر غاړه لرم. د 7 بجو نه زموږ کار شروع کېږي د سهار تر مازدیګر تر 4 بجو پورې. حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې اول د شرکتونو ته سهولتونه مهیا کړي. مثلا زموږ شرکت کې د باغ مشکلات دی، همداسې د جواز نامې دغه پروسه چې دا اسانه کړي خلکو ته تر څو په اسانۍ دغه جوازنامه ترلاسه کړي. بل خو بیا د اقتصادي چارو شنونکي وایي هر څومره چې په یو هیواد کې خلکو ته د کار زمینه برابریږي، په همغه اندازه د کورنیو اقتصادي کچه ورسره لوړیږي چې دا په مستقیمه توګه د یو هیواد په اقتصادی پراختیا مثبت اغیز کوي. به هر اندازه‌ای که بیشتر اتباع یک کشور در کار استخدام میشن، به همون اندازه سطح اقتصاد خانواده ها بلند میشه و سطح اقتصاد خانواده ها رابطی مستقیم با سطح اقتصاد جامعه داره. قطعا زمانی که 33,000 خانواده اینا از لحاظ اقتصادی دارن اتباع کشور که داری وظیفه میگیرن کار میکنن، قطعا این 33,000 فامیل خیلی حتی یک جامعه بزرگی رو تشکیل میده که این قطعا رابطه مستقیم با سطح اقتصادی جامعه داره. و در کنار از یک بحث مهمی است که آیا ما برای کسایی که 33,000 جواز کار توزیع میکنیم، آیا کسایی هست که از قبل کار داشتن و فعلا راجستر شدن یا نه؟ کسایی می باشه که جدیداً میان استخدام میشن و این اقدام را وزارت کار و امور اجتماعی میکنه که در پی این هست که جوانایی که تحصیل کرده هستند، جوانایی که از حرفه های برخوردار هستند، اینا مسلک و یک حرفه را بلد هستند ولی بیکار هستند، بر از اینا هم وزارت کار و امور اجتماعی یک اقدام میکنه و اینا را میاره در روی صحنه و شامل کار میکنه که این نکته خیلی مهم هست و این باعث میشه که مردم بیشتر علاقمند بر درس و تحصیل، علاقمند به فراگیری حرفه ها شود و این سبب میشه که از فرار مغزه ها، از فرار جوانان، از فرار کد در جامعه جلوگیری بکنه. تاسې په اړوند موضوع د اقتصادي چارشنونکو نظر هم واورید. په دې سره زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بل پروګرام چې زه عبدالله حیدرزی درنه چوپړ ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې.